او د تدارکات برخه کې موږ 296.55 میلیون افغانیو خریداري کړې تر اوسه پورې او 591 میلیون افغانیو قراردادونه له خلکو سره لاسلیک شوي دي، پروسې سرته رسېدلې دي، دا هم د عملي کېدو په حالت کې دي. او مالی حالت مو دغه ده چې موږ د ټولو ګاونډیو سره د پیسو په راکړه ورکړه کې هیڅ ستونزه هیڅ مشکل نه لرو. د هغوی پیسې تقریبا موږ خلاص کړي دي. شون تعامل ده چې له یو طرفه برق راځي بل طرف پیسې ورځي، نو طبیعي ده چې هلته به یو انداز پیسې په دا منځ کې د تجارت په د راکړه ورکړه منځ کې پاتې وي. نور د هغوی پیسې موږ ورکړي دي او په لاندې ترتیب مو ورکړي دي. ازبکستان هېواد ته مو په تېر کال کې 94 میلیونه ډالر څه باندې دغه ورسولي دي. تاجکستان هېواد ته مو 96 میلیون ډالر رسولي دي او ترکمنستان هېواد ته مو 40 میلیون ډالر رسولي دي او ایران هېواد ته مو 2 میلیون ډالر رسولي دي.